الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. شپږم سپاره ده سورة مائده او 45 نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کې الله جل شانه او فرمایل سوچي په ما انزل الله باندې فیصله نه کوي دا خلق دا کافران دي. وس پری آیت کې الله جل شانه فرمایي وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين. چون کې مخکې تیر شو چې مدینه کې دوه ډلې وي، بنو نذیر او بلوا بنو قریظه. دا بنو قریظه داسې کمزوري غوندې کې وه او دا بنو نذیر داسې غالبه طاقتور غوندې کې وه. نو کو بنو قریظه به راولګېدو د بنو نذیر نه دی یو کس قتل کو نو دی بنو نذیر به په مقابله کې بیا دوه کسان قتلول د بنو قریظه نه. او کو د بنو قریظه دا با راولګېدو د بنو نذیر نه به سړی قتل کو نو دا زنانه قتل کړه، دغه بنو نذیر به راولګېدو د دوی نه بیا سړی چې د قتلو، یا بنو قریظه به راولګېدو د بنو نذیر غلام به قتل کو نو دغه به راولګېدو د دې نه به هغه آزاد سړی قتلو، ورسره به دیت هم چې د اغسته. نو الله جل شانه وكتبنا عليهم من فرض کړو په دې يهود باندې فيها په دې تورات کې ان النفس بالنفس چې بشک نفس دا به قتلول شي په مقابله د نفس کې. بس کو هغه یو سړی راولګيږي یو بل سړی قتل کې هم دغه سړی دا به قتلول شي. یہی و زنانه راولګي د یو سړی قتل کوم قصاصن به دا زنانه قتلول شي، بل چاته وسویل نشي. بنو نذیر چې دا کومه طریقه اختیار کړی دا چې د بنو قریظه نه به دوه کسان دا قتلول د یو سړی په مقابله کې، دا بالکل غلط ده. والعین او سترګه به وستل شي بالعین په مقابله د سترګې کې. او سړی راولګېدو د یو سړي سترګه هغه ضایع کړله نو اوس د دې په مقابله کې به د ده سترګه دا قصاصن دا ویستلی شي. والانف بالانف او دغه شان پوزه دا به کټ کولی شي بالانف په مقابله د پوزه کې. یو سړی راولګېدو د بل سړي پوزه دا یې کټ کړله نو اوس به د دې قصاصن دغه پوزه به هم دا کټ کولی شي. والاذن بالاذن او غوږ دا به کټ کولی شي په مقابله د غوږ کې. والسن بالسن او غاښ به ایستلی شي په مقابله د غاښ کې. یو سړی راولګېدو د هغې یو غاښ دی قتل دا دغه کو دا ویستو نو اوس به قصاصن د ده دا غاښ دا به ایستلی شي. والجروح قصاص او زخمونه دا برابر دي. دا هغه زخمونه یعنی زخمونه چې کم هغه قصاص دا اغستلی شي مساوات پکې برابر وي، یعنی مساوات پکې کېږي برابرۍ سره هغه شان قصاص اغستلی کېږي نو بیا به قصاص اخلي. اوس یو زخم داسې دی چې هغه کې مساوات برابر نه وي، لکه مثلا د پنډۍ دی ولا دغه کړله او د هډوکي ته ونه رسېده نو اوس په دې کې مساوات برابر نه دي، ځکه یا به زیاته کټ کېږي دغه ځای او یا به کم کټ کېږي. هغه مساوات پکې نه وي نو په داسې زخم کې بیا دا به دیت ورکولی شي. حاکمان عادلان چې کم کسان دي بس دا به د هغې هغه برابرۍ ولګي او داغه مطابق بدیت چیرې دا ورکی.
فمن تصدق به پس چا چې معافي وکړه د دې زخم یعنی قصاص وای نه غسته فهو کفاره له نو بس دا معافي کول دا به د ګناهونو لپاره کفاره وګرځي ومن لم يحكم بما انزل الله او هغه څوک چې دې فیصله نه کوي په هغه څه باندې چې الله نازل کړی دی فاولئک هم الظالمون پس دا خلق دا ظالمان دي یا د فیصله کولونه یعنی تصدیق دی یعنی دا عقیده نه لري نو چې کله عقیده نه لري نو دا ظلم نه مراد بیا دا کفر دی چې دا سړی کافر شو ایا ومن لم يحكم بما انزل الله نه مراد عمل دی یعنی من چې دا د الله حکم دی خو عمل پې نه کوي نو بیا د ظلم نه مراد دا فسق شي ګناه بشي دا سړی ګناهګار دی لکه مثلا وس زمون د خور حصہ خور د موږ سره او د پلار نه میراث پاتې شوی د خور حصہ ده نو اوس کو یو سړی د میراث نه انکار کوي نو په دې سره بیا کافر شو ځکه د قران د آیت نه انکار شو خو یو سړی هغه منی چې او شته د حق منم خو ور کوي نه دې ته ویل کېږي عمل په دې سره کافر کېږي نه خو ګناهګار شي نو ځکه شان یو سړی هغه د فیصله د الله نه مني د دې نه انکار کوي نو بیا د ظلم نه مراد کفر شو دا کافر شو خو کو د فیصله مني او د قران حکم داده خو عمل پې نه کوي نو بیا دا فاسق شو ګناهګار شو نو ظلم نه مراد بیا دا فسق شي وکتبنا علیهم امون پرس کړو پر يهود باندې فيها پر تورات کې ان النفس بالنفس نفس با قتل ولې شي په مقابله د نفس کې والعين بالعين او سترګ با وستل شي په مقابله د سترګ کې والانف بالانف او فوز با کټ کولې شي په مقابله د فوز کې والاذن بالاذن او وغ با کټ کولې شي په مقابله د وغ کې والسن بالسن او غاخ با استلې شي په مقابله د غاخ کې والجروح قصاص او زخمنا برابر دي ومن تصدق به پس چاچی مافی وکړه د دې قصاص ان قصاص وانه غستو وهو کفاره الله پس دا مافی کول د ګناهونو لپاره کفاره ده ومن لم يحكم بما انزل الله او هغه څوک چې دې فیصله نه کوي په هغه څه باندې چې الله نازل کړی دی فاولئک پس دغه کسان هم الظالمون هم دوی ظالمان دي وکتبنا او من فرض کړي علیهم پر يهود باندې فيها پر تورات کې ان النفس بالنفس چې بشکان نفس با قتل ولې شي په مقابله د نفس کې والعين بالعين او سترګ با وستل شي په مقابله د سترګ کې والانف بالانف او فوز با کټ کولې شي په مقابله د فوز کې والاذن بالاذن او غوږ با کټ کولې شي په مقابله د غوږ کې والسن بالسن او غاخ با وستل شي په مقابله د غاخ کې والجروح قصاص او زخمنا برابر دي ومن تصدق به پس چاچی مافی وکړه د دې زخم او د دې قصاص او هو کفاره الله پس دا مافی کول د ګناهونو لپاره کفاره ده ومن لم يحكم بما انزل الله او هغه څوک چې دې فیصله نه کوي په هغه څه باندې چې الله نازل کړی دی فاولئک پس دا کسان هم الظالمون هم دوی ظالمان دي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله سمع سمار قرآن فرفض عمل قول توفیق رکھ الله دا درس بخل دربار یلی کی قبول او منظور کی دې سمع انوارات او برکات دې مت فرفر چې غراک الله زموږ مشکلات حل کی زموږ ضرورت د خپل خزانه کې منفور کی زموږ بیماران دي الله صحت کامله عاجله مستمره او تور نصیب کی الله د مرګ نورست کم ژوند سخت ژوند روان دي الله دا سخت ژوند راته چې هغه آسان کی دا سخت ژوند لپاره مونږ ته نیک عمل کول توفیق راکړي وقت من كل مسلمان توجد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول